عثمان کاکړ پاکستان لا هم پیدا نه و چې دا زمونږ خاوره وه. نامتو پښتون سیاستوال او د پاکستان د پارلمان غړی عثمان کاکړ ویلي دي چې پاکستان لا پیدا هم نه و چې دا زمونږ خاوره وه او دلته مو ژوند کولو. نوموړي د پاکستان د نادره ادارې له لوري د بلوچستان د یو سیاستوال حافظ حمدالله څخه د تابعیت اخیستل غندلي دي او ویلي دي چې پاکستان په دې مسله کې خپل ځان ټولې نړۍ ته وشرمولو. عثمان کاکړ په خپلو خبرو کې وایي چې پاکستان ټول پخواني سیاسي ملکي او نظامی مشران د هند له پنجاب څخه اوسني پاکستان ته راغلي وو، نو نن څنګه دوی راپاڅېږي او له موږ څخه شناختی کارت اخلي. نوموړي همداراز له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې پاکستان په حکومت په زور خپلې ستونزې حلوي. هغه وایي چې نور به دوی د پاکستان د حکومت له لوري یو زور او ظلم هم برداشت نه کړی شي. د یادولو ده چې د جمعیت علماء اسلام ګوند د بلوچستان یو سیاستوال حافظ حمدالله نه د پاکستان حکومت تابعیت اخیستی دی او ویلي دي چې هغه افغان دی. حافظ حمدالله همداراز په بلوچستان کې د ایالتي پارلمان غړی پاتې شوی دی. په دغه ایالت کې وزیر پاتې شوی او همداراز سناتور هم پاتې شوی دی. د پاکستان د حکومت له لوري د دغه اعلان تر خپرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون پراخ غبرګون ښکاره کړی دی او وایي چې دوی ټول افغانان دي او که افغانیت جرم وي نو پاکستان یې دوی ټول شناختی کارډونه بلاک کړي. دوی همداراز په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې دوی په پاکستان کې نه بلکې پاکستان د دوی په خاوره کې جوړ شوی دی او که پاکستان څه مشکل لري نو د دوی د خاورې دی ووځي.